د تیرو څو ورځو پرلپسې بارانونو او سیلابونو په خوست ولایت کې خلکو ته پراخ مالي زیانونه اړولي دي. د دغو بارانونو له امله لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه، ګڼ شمېر کورونه، استنادي دیوالونه او یو شمېر پلونه ویجاړ شوي دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې تر یو بریده د ستونزو سره مخ کړی دی. له یادې ځایونو څخه یو هم د خوست ښار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ پل دی چې د وروستیو بارانونو له امله زیانمن شوی دی. د یادې سیمې اوسیدونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې یاد پل ژر تر ژره ورغوي. د دوی په وینا دغه سړک د غلام خان بندر پر لور د تګ راتګ له مهمو لارو څخه دی او هره ورځ پرې سلګونه وسایط تګ راتګ کوي. دا پلکا خو ډېر مهم پلکای دی. دا د غلام خان و د خوست لیاردو په پیدا دنه غټ موټر سی ورسی دا د یو بل د مریضونو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې چې دا غنوي هو مریض نشي تلای چې دا ډاکټر ته لوټ شي یا کیم کور وکي. دا لیار خو ډېره مهمه لیار دو. د پوسو پال چې دی دغه ډېر تانګ دی، دوه موټر نشي کړای چې په تیر شي. میږي دولت نه غوښتنه ده چې زر کور وکي د پال زر جوړ شي. بل لور ته د خوست ولایت سیمې مسؤلین وایي د وروستیو بارانونو له امله زیانمنو سیمو ته تخنیکي او د سروې ټیمونه استولي دي څو زیانونه وارزوي او د بیا رغونې چارې ژر پیل شي. د دوی په خبره په همدې موخه یې له اړوندو ادارو سره لازمې ناستې او همغږي هم کړې ده. لکه څه ډول چې تاسو ته معلومات شته دی چې په دې وروستیو کې په خوست کې شدید ورښتونه شوي دي. دغه ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي چې متاسفانه په ځینو سیمو ولسوالیو کې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. همدا ډول بیګا شپه د شمال مهم پل چې د ګربز ولسوالۍ پر مسیر باندې پروت دی، دغه پل هم د شدیدو سیلابونو له امله تخریب شوی دی. د خوست ولایتي ادارې د دې وروستیو زیانونو په مورد جلا ناسته کړې او اړونده ادارو ته یې سپارښتنه کړې څو مسلکي ټیمونه دغو زیانمنو ساحو ته واستوي او معلومات د ولایت مقام سره شریک کړي تر څو د دغه لارې د مرکز سره شریک شي او د ستونزو د حل په مورد لازم اقدامات ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. یو شمېر کورنۍ اغېزمنې شوي او ګڼې عامه لارې، پلونه او کرنیزې ځمکې هم زیانمنې شوي دي.